مولوي ذبیح الله نوراني د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د نوي رئیس په توګه معرفي او په دنده پیل وکړ. نوموړي د خپل معرفت په مراسمو کې ویل خوشاله یم د ادب او فرهنګ ټاټوبي ننګرهار کې د فرهنګي خدمت موقع راته برابره شوې. همدارنګه نوموړي د پخواني رئیس او ټولو کارکونکو څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو په خطر سره کولو کې ورسره لازمه همکاري وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ارشد مشاور قاری سعید خوستی د پخوانی رئیس قاری ساجد خوګیانی د تیرو هڅو ستاینه وکړه او نوی رئیس ته په دنده کې د کامیابی هیله وکړه. مخکینی رئیس صاحب ننګرهار کې خدمت کړی دی، الله رب العالمین دې د خدمتونو قبول کړي. د کړي هلې ځلې د نظام په سطحه او په تیر یو نیم کال کې د خدمت د اطلاعات او کلتور په برخه کې نه ستړی کېدونکی او نه هېرېدونکی دی. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست نوي رئیس د مقرره مکتوب د اطلاعات او کلتور وزارت ارشد مشاور قاری سعید خوستی ولوست او ویل تغییر او تبديل د اسلامي امارت یو مهم اصل دی او خوښ یو چې د اسلامي امارت په ټولو کارکونکو کې اطاعت موجود دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رئیس د ټاکنې په هکله د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جهادي ارزښتونو د ساتنې عمومي ریاست مخکینی رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رئیس په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شویو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخونزاده حفظه الله تعالی. پخوانی رئیس نوی رئیس ته د خراغلاس ترڅنګ د اطلاعات او کلتور ریاست د ټولو کارکونکو څخه مننه وکړه چې په پوره اخلاص یې ورسره کار کړی دی او هیله ترې وکړه چې د نوي رئیس سره لا زیاته همکاري وکړي. نوموړي ویل چې د امیر المؤمنین د ټولو فرمانونو اطاعت کوي او که په هره برخه کې ورته دنده وسپارل شي د خپل ولس خدمت به کوي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت لخوا په اداراتو کې تغییر او تبديل یو اصل دی چې وخت په وخت د اداراتو د کارونو د ښه تنظیم په موخه ترسره کیږي.